علیکم درنو زده کوونکو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست د 4000 essential English words د کتاب د اتم یونټ دویمه برخه ته مو د یو څه مودې ځنډ وروسته هرکلی کوو. راځئ چې د ډېر خبرو تیر شو او دا درس تر څېړنې لاندې ونیسو او دا درس ووایو. How the sun and the moon were made. څنګه لمر او سپوږمۍ جوړه شوې ده. څنګه لمر او سپوږمۍ جوړ شول. Do you ever wonder where the moon and the sun came from? آیا تاسو کله هم دا د حیرانتیا سوچ کړی دی یا مو دا فکر کړی دی چې سپوږمۍ او لمر څنګه راغلی دي یا څنګه جوړ شوي دي؟ The Inuit people of Alaska have a theory. د یونیویټ پیپل د الاسکا کوم یونیویټ خلک چې دي دا یوه تیوري لري یا یوه کیسه لري د لمر او سپوږمۍ د جوړېدو په هکله. دا یوه خیالي کیسه ده. نو راځئ چې وویلو. They tell a story about a beautiful girl. دوی د یوې ښکلې نجلۍ په اړه دا کیسه کوي. She was very nice. هغه ډېره ښایسته وه یا دی ډېره ښایسته وه. In contrast, her brother was a mean little boy. برعکس د هغې یو کوچنی ورور هغه یو کوچنی ماشوم و. One day he proposed something. یوه ورځ هغه یو څه وړاندیز وکړ یا یې څه په خیال کې راغلل. We should go to a party, موږ باید یوې پارټۍ ته لاړ شو. he said. هغه وویل. The girl accepted. First, it was necessary for her to prepare. نو د جنۍ هم دا وړاندیز ومانه. نو د هغې د تللو نه مخکې د هغوی لپاره دا چمتووالی اړین و تر څو چمتووالی وکړي. She arranged her hair and put on nice clothes. نو she arranged ترتیب وکړ او ښایسته جامې یې واچولې. This required a lot of time, but the girl worked hard and soon she had success. نو دا د دې تیارولو لپاره ډیر وخت اړتیا وه خو نجلۍ سخت کار وکړه او ډیر ژر په دې باندې بریالی شوه. She looked perfect. او دې ډیره جذابه ښکارېده او ښکلې ښکارېده یا کامله ښکارېده. They attended the party together. او دوی په ګډه یا په یو ځای په دا پارټي یا میله کې ګډون وکړ. The girl was having fun. او د جنۍ خوشحاله وه یا د جنۍ مطلب خوشحالتیا درلوده. Later she walked into the bathroom. نو وروسته هغې د تشناب پر لوري لاړه. Suddenly, the lights were turned off. Someone grabbed. Suddenly the light were turned off. نو ناڅاپه د لایټونه بند شول. Someone grabbed. نو هغه یو چا ونیوله. Grabbed her hair and tore her clothes. نو هغې یو چا په ویښتو کې ونیوله او د هغې کالي یې څیرې کړل. یعنې ویښتان یې او کالي یې پرې څیرې کړل. She ran out of the bathroom. She wanted to know who did this to her. نو دی له تشناب څخه ووتله او هغې غوښتل چې پوهه شي چې چا له دې سره داسې یو کار وکړه یعنې چا یې کالي ور پرې کړل او په سر کې یې ونیوله. Then she had an idea. She had an idea. بیا دی دا فکر وکړه. She fixed her hair again. نو دی فکر وکړ چې بیا ځلې ویښتان تنظیم کړي یا بیا ځلې ویښتان جوړ کړي. This time it was even more beautiful. نو په دې وخت کې د دې زیور یا ښکلا نور هم زیاته شوه. She even balanced beautiful jewels in it. او نور هم ښکلې وه. هغې په دې کې
مطلب په ځان کې یې ښکلي زیورات یا سره زر یې دغه کړل متوازن یې کړل یا یې په ځان کې سم کړل. She wanted to encourage the person to grab it again. او دی غوښتل چې هغه څوک چې دی ونیوله هغه بیا وهڅوي تر څو یې ونیسي دوباره. She put black dirt in her hair. نو دی په خپل ویښتانو کې خاورې واچولې. The purpose of this was to catch the person. د دې مطلب دا و تر څو دا کس معلوم کړي یا کس ونیسي. The purpose of this was to catch the person. She went to the bathroom again. او دی دوباره تشناب ته لاړه. And it was the same pattern. او همغه څه د دې سره وشول. The lights went off. او د لایټونه مړه شول. And someone grabbed her hair. او دی بازیچا په ویښتو کې ونیوله. When he released it, he released it. کله چې پرېښودل his hand was black. د هغه لاسونه تور وو یعنی his hand was black. The girl returned to the party. د جینۍ بیرته خپلې پارټۍ یا محفل ته راوګرځېده. She knew there was only a single person with a black hand. په دې باندې پوهې چې دلته یوازینی سړی with a black hand د تور لاسی سړی. When she saw that person, کله چې دی هغه کس ولیده he was very familiar. It was her brother. دا د دې ورور و. He ran into the woods. د لرګیو په طرف باندې منډه کړه یا د ځنګل په طرف باندې یې منډه کړه. The girl ran after him. او جینۍ هم ورپسې منډه واخیسته. They both carried fire so they could see in the dark. دوی دواړو اور واخیسته د ځان سره تر څو په تیاره کې مطلب په تیاره کې لیدنه وکړي یا په تیاره کې وویني یو څه شی. The smoke went into the air. لوګی هوا ته پورته شو کله چې دوی راغلل. As they ran, they grew. The smoke went to the air او د لوګی اسمان ته پورته شو. So they ran نو دوی منډه واخیسته. They grew او دوی وده وکړه. They become huge. Then they become huge او دوی لوی شول. Then they become huge نو دوی لوی شول. They went into the They became huge. نو دوی څه شول؟ دوی لوی شول. Then they went into space. دوی فضا ته ولاړل. When the girl's fire went out, او کله چې دوی فضا ته لاړل. When the girl's fire went out کله چې د جنۍ اور مړ شو. she hung in the sky. She hung in the sky. دی په اسمان کې ځنډ وکړ. She become the moon. نو دی څه شی شوه؟ سپوږمۍ شوه. And her brother become the sun. نو د ورور یې څه شی شو؟ لمر شو. They chase each other forever. دوی د تل لپاره یو بل تعقیبوي. دا یو خیالي کیسه وه. مطلب دا دی په دې کیسه کې چې کوم لغاتونه چې دلته په شنه خط سره دغه شوي دي د هغو یادول پکار دي. نو د نن ورځې لپاره درس همدومره. ستاسو له پاملرنې مننه. زموږ راتلونکي درسونه به هم دوام کوي. خدای پامان.